اصولي صاحب تاسو څه فکر کوئ چې واشنګټن څخه دا غوښتنه مطرح کړې آیا امکان لري چې له طالبان سره تر روغې وروسته پاکستان نور د ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي یا نورې ترهګر لیډري ونه پالي؟ د لوی بخښونکي خدای په نامه ګورئ امریکا 18 کاله کېږي چې افغانستان ته راغلی دلته نظامي حضور لري د دوی عسکر دلته وژل کېږي د دوی په میلیارداو ډالر دلته ولګول شول دا په څه معنا چې اوس د افغانستان حکومت د امریکا څخه دغه غوښتنه کوي بله امریکا 18 کاله 19 کاله مخکې هم لیدل چې طالبانو سره څوک کومک کوي څوک یې روزي او څوک یې حمایه کوي په هغه وخت کې هم پاکستان و په هغه وخت کې هم زموږ د وخت حکومت د امریکا څخه په وار وارې غوښتي چې د ترهګرو ځالې په افغانستان کې نه دي د ترهګرو ځالې که له منځه وړئ نو د پاکستان کې د اوسنۍ غوښتنه نوې نه ده چې د امریکا څخه کیږي امریکا صرف یوازې اوس مینواله شوې ده چې په افغانستان کې په یو ډول سوله راولي تر څو د دوی د خټو پزه جوړه شي او دوی د افغانستان څخه ووځي زما په اند امریکا تر پرونه هم نه غوښتل چې پاکستان فشار راوړي اوس هم په هغه ډول چې په کار ده او په صادقانه ډول پاکستان فشار راوړي هغسې نه کوي اوس هم دوی په پاکستان هغه مرستې چې دوی ورسره کوي په بل ډول یې کوي یعنې که په مستقیم ډول دوی خپله یعنې واقعا امریکا نه غواړي چې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک ملګری پاکستان له لاسه ورکړي بلکل د افغانستان دپاره دوی پاکستان د لاسه نه ورکوي د افغانستان دپاره پاکستان دوی نه خفه کوي کله چې دوی افغانستان ته راتلل د پاکستان په لاره راغلل د پاکستان فضا یې وکاروله د پاکستان هوایي ډګرونه یې وکارول پاکستان و چې د طالبانو لاسونه یې ورته وتړل او دوی ته یې ور تسلیم کړل پې خرڅ کړل د ډالرو په مقابل کې پاکستان و چې مسلمان ورور ته یې ونه کتل پاکستان و چې زموږ د وخت حکومتونه یې رادړې وړې کړل د مجاهد په نوم د طالب په نوم په یو نوم او په بل نوم همدغه پاکستان و تر ننه چې د افغانستان په چارو کې په مستقیم ډول مداخله کوي نو دا غوښتنه نوې نه ده او دا نادره غوښتنه هم نه ده یعنی اوس هم یو ډول دا د پاکستان نه صداقت دی چې له یوې خوا د سولې پروسه روانه ده او له بلې خوا جګړې زور اخیستی دی سل په سلو کې تاسو پوهیږئ چې پاکستان که غوښتی یا امریکا غوښتی چې په افغانستان کې سوله راشي اوس به دا حالت نه وای کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل طالبان د افغانستان څخه تبعید کړی شول په افغانستان کې سوله وه زه د خوست څخه په یو موټر کېناستم تر لښکرګاه پورې لښکرګاه په ولسوالۍ کې وګرځېدم چا اصلا ماته موټر ته لاس رانه کړ چې ته چیرې ځې او کوم خوا دا د کرزي صاحب اوایل نو وروسته چې دوی بیرته سر راپورته کوي دوی ته تجهیز ورکوي دوی راغونډوي دوی ته ټریننګ ورکوي څوک و د پاکستان و امریکا لیدل امریکا د پاکستان سره مرستې کولې په یو ډول نه په یو ډول هغه مرستې به پاکستان ته رسېدې د امریکا او پاکستان څه کول همغه مرستې په طالبانو لګولې او اوس هم همدا کوي یعنی اوس که دوی امریکا پاکستان مرستې بندې کړي خو اوس غیر مستقیم لکه څنګه چې سعودي هلته پانګونه وکړه 20 میلیارده او 22 میلیارده ډالره اوس یې په هغه ډول ورسره وکړه یعنی که چیرې امریکا وغواړي چې په پاکستان ټول مرستې بند کړی شي نو سعودي ته هم ویلی شي سعودي بدون د امریکا د دیکتې څخه خپل کار نه کوي بنان دلته اوس هم زه هیلهمن نه یم په هغه ډول چې په کار ده ځکه دلته په پاکستان فشار نه راځي یعنی اوس هم چې د سولې پروسه مطلوبې نتیجې ته نه رسیږي او ورځ تر بلې پیچیلې کیږي همدغه د پاکستان مداخله او لاسوهنه ده یعنی بیا هم طالبان د پاکستان په مشوره باندې کار کوي یا د دوی په اشاره ګورئ پاکستان که په صادقانه ډول د افغانستان د سولې د پروسې سره ملګری وای په افغانستان کې ډیر زر سوله راتله اوس هم د سولې خبرې روانې دي پاکستان دومره وکړل چې امریکا دومره وکړل چې پاکستان یو څه فشار راوسته پاکستان دې ته واداره شو چې طالبان د سولې میز ته کېنوي
خو خبره دا ده چې اوس دوی خپلې غوښتنې لري. پاکستان او اسلام آباد پنجابیان خپلې غوښتنې لري چې د افغانستان په سوله کې هغه خپلې غوښتنې چې دي هغه باید پوره شي. دلته بیا هم د افغانستان په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت درلودل دي چې پاکستان دا نه غواړي او ورسره څنګ کې همدا د موقت حکومت نارې چې اورېدل کېږي دا هم د اسلام آباد نه دي، دا د طالب د خولې نه دي، دا د اسلام آباد نه دي، دا د امریکا د خولې نه دي، دا د اسلام آباد نه دي، ټول بیا هم د پاکستان ده. بنان دوی غواړي چې د افغانستان د 18 کلنې لاسته راوړنې چې دي دغه له منځه یوسي او د خاورو سره یې خاورې کړي. دوی بیا هم خپل شوم اهداف لري. هغه اهداف لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت څخه وروسته یې پلي کړل، په هماغه ډول دوی روان دي. او د امریکا په وجود کې د طالبانو په څیره کې دوی غواړي چې راشي او بیا هم هماغه اهداف پلي کړي او د افغانستان ملي بنسټونه د خاورو سره خاورې کړي. نو پکار ده چې زموږ حکومت، زموږ سیاسي رهبران خپل اختلافات سره پرېږدي، یو لاس شي او د دغو شومو اهدافو په مقابل کې د پاکستان سره د سولې په خبرو کې وجنګي. مخامخ یې طالب مخکې کړی او نور خو تر شا دوی دي د امریکا سره وجنګي، چون دلته امریکا هم خپل اهداف لري، په هغې هم موږ ګران نه یو. ډېر مننه اصولي صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو. ښاغلی انوري، لکه څنګه چې اصولي صاحب اشاره وکړله چې دغه غوښتنه یعنې پاکستان اوس هم د افغانستان په سیاسي مسایلو کې او په ټوله کې مداخله کوي، کومه غوښتنه چې حکومت له امریکا څخه کړې چې باید له طالبان څخه تضمین واخیستل شي چې نورې به ترهګرې ډلې نه پالي، آیا دغه پوښتنه دغه دریځ پر ځای دی چې باید له امریکا څخه شوی وای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب شما و صحبت‌های خوب جناب اصولی صاحب و از همین طریق به هموطنان عزیز خود سلام تقدیم میکنم. خدمت شما عرض شود که قبل از اینکه روی اصل بحث برم، در رابطه با مسئله صلح یک موضوعی هست که یک کمک اگر اشاره شد فکر میکنم این بحث ما که باز میشه. وقتی ما در تاریخ گذشته مطالعه میکنیم همیشه کشورها یا ملت‌ها یا گروه‌های تقاضای صلح میکنه که اونا ضعیف هستن. بله. حالا هم در عرصه سیاست، هم در عرصه نظامی و هم در عرصه اقتصاد. جنگ اول و دوم جهانی رو وقتی مطالعه میکنیم، قوت‌های برتر تا همون لحظه‌ای که 100% در همون خواست‌هایی که از اون جنگ داشته نرسیده، هر قدرت‌های ضعیفتری که تقاضای صلح کرده اونا حاضر نشدن در میز مذاکره. و زمانی که زیربنای کشورهای مغلوبه را از بین بردن، تأسیساتشان از بین بردن، وقت اونا من در میز مذاکره نشستن. در میز مذاکره هم 100% اونا برنده میدان بود. حالا هم در قضیه افغانستان ما شما شاهد هستیم که بیشتر از 8 سال میشه که ما یک شورا داریم به نام شورای عالی صلح. و این به نمایندگی هم از دولت افغانستان هم به نمایندگی از ملت افغانستان یک طرفه به عنوان یک تریبون یک طرفه همیشه صلح‌خواهی دادخواهی رو بالا کرده، ولی با کمال تاسفش نه گوش آمریکا دزی شنوایی داشت و نه طالبان. ما فکر میکنیم که امروز وقتی ایالات متحده آمریکا آمده مصمم شده از نقطه جزم کرده برای صلح افغانستان، برداشت ما این است که آمریکا چیزی که از افغانستان، جنگ افغانستان از منطقه میخواست، من فکر میکنم به او رسیده. روی یه لحاظ اینا 2 ماه هست که آمدن برنامه صلح پیش کردن و در همین 2 ماهی که خود ایالات متحده آمریکا قضیه صلح پیش کرده، ما شما میبینیم که هم کشورهای منطقه حاضر است که در صلح همکاری بکنه، هم کشورهای جهان. یعنی تاسو چې خلیزات دلته خپل سرخوږی لري کړی دی، خپل امریکا په ګټه کار کړی، یعنی خپل سرخوږی لري کړی د افغانستان مسایل لا پر ځای پاتې دي. خب اینطور قضیه است که آقای خلیزات خب چیز واضح است که هر دفعه کنه می خودشان اعلان میکنه که من مأمور وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم و دقیقاً 100% به خاطر منافع ملی آمریکا اونا میان وارد صحبت میشه، چی طرفش طالبان باشه چی طرف دولت افغانستان باشه. خب این که او یک افغان است، خود طبیعتاً
چی ما باشیم چی شما باشیم چی هر دوست دیگه باشه در همچون یک موقعیت قرار داشته باشه طبعا دلش به وطنش هم میسته. خب یک فکرایی میکنه که در رابطه با افغانستان هم همین که شب و روز تلاش میکنه طبعا به خاطر اینکه که افغانستان او پرورده شده می خاک است خب تلاش خود میکنه. ورنه می خلیزادم خب بسیار دوستان خوب حرفای داره در قبالش ولی به هر صورت خستگی ناپذیر کار خود جریان میده. چیزی که مهم هست پیشتر جناب اصولی صاحب یادآوری کردن ما ملت افغانستان همه چیز داریم. از ذخایر زیرزمینی بگیرین از ادب بگیرین از عرفان بگیرین از شجاعت بگیرین از نسل جوان نیروی جوان همه چیز داریم. یه چیزی که با کمال تاسفش در طول تاریخ بخصوص در این 13-14 اخیر دامنگیر ما شده همین نزاع بین القومی، نزاع بین شخصیت‌های سیاسی، نزاع در درون حکومت اینا ما را خورد خمیر کرده. ورنه خب این همه امکانات اومد داخل افغانستان. یعنی دغه پروسې پر وړاندې لوی خنډ تر ټولو څه کېدلی شي؟ همدغه ژور اختلافات د خپله دننه په حکومت کې چې دي؟ دقیقاً فرموده شماست. همین اختلافات درون حکومتی هست یکی و دومی که منافع کشورهای درگیر در جنگ افغانستان تا همین امروز ایجاب میکرد که جنگ افغانستان ادامه داشته باشه و امروزی که اونا ما فکر میکنم پیشتر مرز کردم که به مو چیزی که میخواستن رسیدن اونا وارد صحنه شده که بعد قضیه صلح دنبال بکنن. اوس ښاغلی انوري ډېری باورونه هم پر همدې باندې دي وایي چې که چیرې له طالبان سره سوله وشي د جګړې ټغر له افغانستان څخه نه ټولېږي. آیا همداسې ده؟ با کمال تاسفش ما از گذشته تجرباتی که داریم بعضی پروسه ها یا بعضی برنامه هایی را که انجام دادیم او با کمال تاسفش بسیار عمرش کوتاه بوده زودگذر بوده. مسئله صلح هم فرمایش شما بجاست با طالبان میشه ما بیم صلح بکنیم ولی برای فردا یک ضمانتی یک چیزی که واقعا بتونه جلوگیری بکنه و وقایع بکنه جنگ های بعدی متاسفانه وجود نداره مگر که در مذاکرات آتی فکر در رابطه با قضیه شود که ایالات متحده آمریکا یک تضمین بده. گرچه تضمین ایالات متحده آمریکا ما فکر میکنم دیگه کاربردی نداره. ما هستیم و که به عنوان یک افغان هم کشور خود در رابطه یعنی په ټوله کې ښاغلی انوري څه باید وشي چې پاکستان د خپلو ورانکارو فعالیتونو څخه لاس واخلي په افغانستان کې؟ خدمت شما یعنی یوازینۍ لارې څه کېدلی شي؟ بله صاحب ما گرچه جایش هم نیست به هر صورت حضرت علی علیه السلام یک کتاب داره و کتابش یک چیز به نام دافعه و جاذبه میگه. ما باید قدرت جاذبه و دافع خود در داخل افغانستان حکومت افغانستان به ویژه و ملت افغانستان و سیاسیون افغانستان روی از این نقطه بسیار باید تاکید بکنه که در مقابل به اصطلاح تجاوزات حالا چی در سطح به اصطلاح سیاست باشه چی اقتصاد باشه چی نظامی باشه باید ما جاذبه این قدرت دفاعی ما بالا باشه. در هر برنامه که اگر چی پاکستان چی ایران چی کشورهای دیگه باشه ما بفهمیم که در داخل افغانستان اینا میخواین با این حرکاتشان ناامنی را ایجاد بکنه ترور و وسعت بده. ملت افغانستان باید در این یک پارچه باید شون که دفاع بکنه از امنیت خود. ډېره مننه. بیا هم تاسو ته راګرځو. ښاغلی اصولي پاکستان په وار یا په بیا ځلې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان څه غواړي؟ آیا له طالبان سره د امریکا روغه د دې هېواد ګټې خوندي کولی شي؟ پاکستان غواړي چې په افغانستان کې 18 کلنې لاسته راوړنې د خاورو سره بیا خاورې کړي. دوی هیڅ وخت د افغانستان سولې ته وفادار نه دي. دوی اوس وادار شوي دي تر یو حده چې د افغانستان د سولې پروسې ته غوږ کېږدي. د امریکا اوري د امریکا فشار دی چې دوی ته یې ورکړی. دوی خپلې غوښتنې لري لکه څنګه چې ما مخکې مکس پرې وکړم مخکې پرې وغږېدو. هغه غوښتنې دا دي چې په افغانستان کې باید قوي په ځان بسیا حکومت موجود نه وي. د دې تضمین د امریکا څخه غواړي تر څو چې افغانستان یو پیاوړی هوایي ځواک ونه لري. د دې تضمین د امریکا څخه غواړي چې په افغانستان کې یو پیاوړی اردو نه وي یو پیاوړی پوځ نه وي. د هغه څه دي چې پاکستان ترې ډارېږي. پاکستان که فکر م کړی یو جعلي جوړ شوی په لاس جوړ شوی هیواد دی د نړۍ په نقشه باندې وتپل شو د انګریزانو لخوا. دوی د ژوند بقا د افغانستان په ناامنۍ کې ویني مګر داسې نه ده. راتلونکي سیاسي جوړښت کې غواړي خپل لیدلوری وګوري. بله دوی غواړي چې هلته خپل کسان ولري او په څنګ کې ورسره یو پیاوړی نظام
که دا د دوی خلک وي، دوی ته تمایل لرونکي خلک وي او که نه وي، دوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې یو پیاوړی نظام موجود وي. دوی که سوله راغله، پاکستان به بیا هم د داعش په نوم، د احمد او د محمود په نوم نورې ډلې رازېږوي او افغانستان ته به یې رالیږي. لکه څنګه چې ویل کېږي چې تر 10 ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري، دغه 10 ډلې ټولې د پاکستان څخه سرچینه اخلي. دغه 10 ډلې ټولې د پاکستان او د اسلام آباد او د پنجاب څخه خواړه اخلي، دوی تجهیز اخلي، دوی ټریننګونه عملته کوي او دلته رالیږل کیږي. په پاکستان کې د دوی ملا جهاد د افغانستان دپاره فرض کوي، خو بیا په پاکستان کې دوی ته نارې وهي چې ګواکې پاکستان یو داسې هیواد دی چې د اسلام دپاره جوړ شوی دی. هغه خپل په لاهور کې ځینې کوڅې نه ویني، خپلې سینماګانې نه ویني چې هلته څه کیږي. د دوی اساسي قانون چې یو انګریزي قانون دی هغه نه ویني. زموږ قانون د شریعت څخه اخیستل شوی، د دوی قانون د انګلستان د قوانینو څخه سرچینه اخلي. دوی جمعه نه پیژني. په دوی کې د شرابو فابریکې فعالې دي، دا په افغانستان کې نشته دی. په دوی کې د ښځو ازادي د امریکا څخه لوړه ده. ملا ته یې ویلي چې ته به خوله پټه نیسي، خو موږ ته راپیچکاري کوي چې ګواکې ستا لور او خور باید مکتب ته لاړه نه شي. حل لاره څه کېدلی شي؟ امریکا باید څه وکړي؟ بالاخره کومه پروسه چې خلیلزاد پیل کړې چې حتی دا هم کامیابه شي، د افغانستان ګټې هم پکې خوندي شي، او حکومت له کوم میکانیزم څخه د پاکستان پر وړاندې بالاخره کار واخلي؟ که افغانستان غواړي چې یوه باعزته سوله ولري، یو باعزته حکومت رامنځته شي په راتلونکي کې، نو د ټولو تضمین باید د امریکا څخه واخیستل شي. د ملل متحد سره کار ونه لري، د دې تضمین امریکا وکړي چې پاکستان به نور په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي، او د امریکا تضمین ملل متحد وکړي. ځکه چې په تیرو لسیزو کې موږ تاسو ولیدل، کله چې افغانستان ته مجاهدین راتلل، ملل متحد تضمین کړی و چې په افغانستان کې باید سوله راشي، خو هغسې ونه شول. نو په اوس کې باید د امریکا څخه تضمین واخیستل شي چې موږ یوه پیاوړې او باعزته سوله ولرو. نور پاکستان دې ته پرېنږدي چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي. که داسې ونه شول، موږ به په راتلونکي کې هم طالبان په افغانستان کې د نظام یو جز ولرو، او ورسره په څنګ کې به بیا نورې ډلې د افغانستان د نظامونو او د حکومتونو پر ضد باندې وجنګېږي. بیا به هم اسلام آباد ورته خواړه ورکوي. ګوره یو شي ته زه غواړم اشاره وکړم. په پرون کې مجاهدین د پاکستان او د پنجاب په غېږه کې پراته وو او دوی تجهیز وسلې او ټریننګونه ورکول. تاسو ولیدل هماغه مجاهدین نن راغلل په حکومت کې دي. همدغه د حکومت څخه همدا مجاهدین وایي چې پاکستان د طالبانو ته خواړه ورکوي. بنان ګورئ د تاریخ داسې تکراریږي په وار وار پر سبا کې به هم همدغسې طالبان به دلته په هر کې ناست دي، بیا به وایي چې پاکستان موږ نه پرېږدي او پاکستان نه ډلې راځي. نو په لویه کې موږ وایو چې د دې تضمین کوونکی څوک دی؟ امریکا پاکستان دې ور وتړي، پاکستان ته د لار ور وښیي، ښوونه روزنه دې ورکړي او د افغانستان څخه د لاس قطع کړي. او که دغسې ونه شول چې په دې تربیه پاکستان روان وي، نو په افغانستان کې موږ ورڅخه آرامي نه وینو. لکه څنګه چې په یو کوڅه کې ګاونډیان ژوند سره کوي، یو ګاونډی دومره بېلارې چې نور ګاونډیان ترې خوب نشي کولی، نو پاکستان هم همدغسې یو ګاونډی دی زموږ دپاره. موږ کاشکې په څنګ کې اسرائیل درلودی، موږ کاشکې په څنګ کې امریکایان درلودی، خو پاکستان هم نه درلودی. موږ کاشکې په جاپانیان او چینایان درلودی، پاکستان هم نه درلودی. پاکستان یو داسې هېواد دی چې نه یوازې د افغانستان دپاره د سیمې او د نړۍ دپاره د سرطان دانه ګرځېدلې ده. د دې دانې تداوي د چا سره ده؟ د امریکا او د انګریز سره ده. د دوی نه باید ضمانت واخیستل شي. مننه. ښاغلی انوري، پرته له پاکستان څخه چې ټوله تمه
د پاکستان ته ده. نور د سیمې کوم هیوادونه دي چې په طالبانو باندې نفوذ ولري او په وکړای شي په دوی باندې فشار راولي یا هم په امریکا سره په یو توافق ته ورسیږي چې ملاتړ څخه یې لاس واخلي او بالاخره په افغانستان کې سوله راشي او دوی هم د سولې خبرو ته حاضر شي؟ سوال خوبی است. متاسفانه از نظر جغرافیایی افغانستان در یک موقعیت قرار گرفته که هیچ گاهی ما نمیتونیم بگوییم که همسایه شرقی ما خراب است، بد است، همسایه غربی ما خوب است. متاسفانه بخصوص همین دو همسایه اینا تا آنجا که تانستند در قبال ملت افغانستان به جای دوستی و ارتباط خوب با کمال تاسفش که از راه دشمنی و کینه و عداوت پیش رفتن، ورنه ایجاب میکرد که افغانستان در طول 2 دهه که به اصطلاح خب در بحران بود، این دو کشور که در دو همسایگی ما قرار داره اینا توانمندی ایره داشتن که بیان قضیه افغانستان بحران افغانستان جمع بکنه. چرا؟ متاسفانه که هر کدوم از اینا گروه های خود داشتن، دسته های خود در داخل افغانستان داشتن و احزاب سیاسی ما، رهبران احزاب سیاسی ما، بعضی شخصیت های ملی ما متاسفانه به خاطر یک متای بسیار کوچک، یک چیزی که به اصطلاح خوب به عنوان نقدینگی به اصطلاح دریافت بکنه، یک جغرافیای بزرگ به نام افغانستان ایره متاسفانه نادیده میگرفتن و خب تن میدادن به ذلتی که تن نمیدادن. به همین خاطر کشور بحرانش ادامه پیدا کرد. ورنه ما به عنوان یک شهروند افغانستان اگر حاضر نشم یک کشور بیرونی به اصطلاح بیای برای من راکت بده که تو دی شهر خود، اگر ما حاضر نشم که می کار نکنم که افغانستان اما حد و حدودش بالاتر از قضیه نفع شخص خود بدنم، او کی میتونه به وارد افغانستان شه؟ با کمال تاسفش ما نظر می است که در رابطه با بحران افغانستان در قدم اول با کمال تاسفش ما افغانها خودمون مسئول هستیم، در قدم دوم این دو کشور همسایه و در اخیراً خب مسئله ترکیه مطرح است، روسیه مطرح است، مسئله چین مطرح است و ایران مطرح است که گروپ‌های در داخل طالبان اینها تربیت کردن. حالا طالبان که ادعای بسیار زیاد که بلند بالا دارن، متاسفانه در اواخر اینا هم همون هیبت و صلابتی که به عنوان یک نیروی آزادخواه خود معرفی میکرد دست دادن، به خاطر زمین که اینا هم به دسته‌های مثل مجاهدین به دسته‌های مختلف تقسیم شدن و توانمندی که داشت فی الحال اونا هم ندارن. یکی به سر وقت از اونا آمریکا رسیده که اینا رو دستشان گرفته با پاکستان به طرف صلح میره، یک بحث جدا است. اوس کوم پروسه چې خلیلزاد پیل کړې ده څه تمه کېدلی شي چې په راتلونکي کې به موږ سوله ولرو؟ به نظر من پروسه را که آقای خلیلزاد شروع کرده پیش میبره بسیار پروسه خوبی هست. اما یک ضرب مثل داره میگه ضرر که از هر جای انسان برگرده نفع است. یعنی ما یکی 2 سال بعد بیایم یا 5 سال بعد بیایم طرف صلح بریم، چون در همین مدت گذشته دیدیم که چیزی حصول نمیشه. خو اوس ډېرې باورونه پر دې ډېرې شنونکي به دې باور دی وایي چې دغه پروسه هم چې روانه ده د افغانانو په برخلیک باندې یوه معامله ده چې ترسره کیږي. ستاسې نظر په دې؟ بله من خو پیشترم عرض کردم که کشورهایی که قدرت هژمونی داره، حالا چی در سطح کوچکش چی در سطح بزرگترش، تا 100% خواستهای از اونا در یک قضیه در یک جغرافیا برآورده نشده، اونو نمیه که به اصطلاح تن به صلح بده. دقیقاً که امروز در داخل افغانستان به همین شکل است. ایالات متحده آمریکا خوب یک کشوری است که به اصطلاح به همون پیمان بزرگ است، به همون پیمان مسئله امنیتی از اون کلان است. به خاطر از این قضیه که شده خب این خرج مصارف و پولهایی که در داخل افغانستان داده یک چیز است که عاشق چشم ابروی ما نیست که اینجا بریم ما پیسه بده که والا این مظلوم مردم افغانستان در این بدبختی گرفتار است. نفع خود داره. حرف کلی هم است که مسئله حرکت که آقای خلیلزاد شروع کرده بسیار خوب است. ملت افغانستان چی از مردمش بگیرین، چی از حکومتش بگیرین و چی از سیاسیونی افغانستان بخصوص رئیس جمهور و کابینه و 2 تا مجلسی که داریم، اینا باید بسیج به خاطر فرزندای خود، به خاطر آینده خود، به خاطر کشور خود از یک سلسله چیزایی که بگذره به صلح به هر قیمتی که میشه ایره به دست بره. البته با حفظ ارزش‌های 18 سالی که افغانستان به شکل نیمبند به دست آورده ایره باید حفظ داشته باشه. ښاغلی اصولي صاحب، لکه څنګه چې ښاغلي انوري ویل چې د سولې په برخه کې باید دواړه لوري یو څه له لاسه ورکړي، هم اخوا او هم دېخوا حکومت. په ټوله کې ابهامات دې خوا ته ډېر دي او که نه د طالبانو خوا کې هم ابهامات شته دي د سولې په برخه کې، یا په طالبانو کې هم
څومره د جګړې لیواله دي او څومره د سولې لیواله ښکاري؟ دواړه خواوې دي، دواړه خواوې باید ګذشت وکړي او نرمښت راولي. لکه څنګه چې تېرو ورځو کې موږ تاسو ولیدل د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په امریکا کې په خپلو خبرو کې نرمښت ونه ښودو. د امریکایانو سره تشنج راغی او دوی خفه کړل. د خفه کول د دې دپاره نه و چې ګواکې د سولې پروسه باید زیانمنه نه شي او خلک پر مخ لاړه شي، بلکې د سولې پروسې ته سولې پروسه یې خچداره کړه. امریکایان اوس د دې سړي سره نه کیني. امریکایان په عموم کې د سړی د خپلو محافلو څخه بند کړ. یعنی تاثیر درلود، منفي تاثیر د سولې په پروسه باندې؟ بله درلودي. یعنی که چیرې زموږ حکومت په اوس کې نرمښت په دریځ کې نرمښت راولي رانه ولي، نو په راتلونکي کې د سولې په خبرو کې به هم ستونزې راوزېږي. په همدا ډول طالبان په وار وار دوی تاکید کړی چې د افغانستان د حکومت سره نه کیني. دوی که چیرې د افغانستان د حکومت سره کیني د سوله راتلی نشي. لومړی ګام یې باید دا وي چې د بین الافغاني خبرې دوی پایل کړي، د امریکایانو ترڅنګ د افغانانو سره خبرې وکړي. سمه ده د امریکایانو سره د دوی د پوځونو او د حضور په مورد باندې چې خبرې پر مخ وړي دي، اما په لویه کې ستونزه د افغانانو ده. دا ستونزه که امریکا شروع کړې ده، خو امریکا هغه د اخته ده اوس یې ختموي، خو ستونزه خو د افغانانو ترمنځ ده. امریکا یې دلته نه وژل کېږي، دلته افغانان وژل کېږي، اخوا هم افغانان وژل کېږي او دې خوا هم افغانان وژل کېږي. د دې جګړې د پای ته رسېدو دپاره په خپلو دریځونو کې حکومت ته هم پکار ده او طالبانو ته هم پکار ده چې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. یعنې تاسو وایئ چې ولې طالبان له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته یا مذاکراتو ته نه حاضرېږي؟ بیا هم هماغه د پاکستان فشار دی او که دوی یو ډول په حکومت باندې بې باوره دي او که نرمښت چې باید حکومت یې د دوی پر وړاندې وښیي دریځ کې، دا نه دي تر سترګو شوی تر اوسه پورې. طالبانو په وار وار دا ویلي چې موږ لومړی د امریکایانو سره یوې پرېکړې ته رسیږو، که د دوی سره پرېکړې ته ورسېدو نو د افغانانو سره غږیږو. یعنې دوی غواړي کوم قدرت چې د هغې دپاره د تاریخ په اوږدو کې جګړه کوي تضمین یې له امریکا څخه واخلي. دا یو سوی تفاهم نه دی د طالبانو لخوا؟ دا خبره به هم تر یو حده وي، خو زه وایم چې طالبان دلته په حق نه دي. طالبان باید د سولې پروسه یو ځای د امریکایانو سره د افغانستان د حکومت سره پر مخ ویسي، تر څو چې د دواړو لوریو نظرونه واخیستل شي. یعنې درې سره برخې چې کومې دي د دوی نظرونه واخیستل شي او دوی یو توافق ته ورسیږي. او که داسې ونه شو د امریکا سره که کومې پرېکړې ته هم رسیږي د افغانستان حکومت ورته پاتې دی. بنان بین الافغاني خبرو ته اړتیا ده، ځکه چې حکومت یو اړخ دی، دا هم یو قانون دی، یو مشروع نظام دی. یو غټ لوری دی. کوم غوښتنې چې دوی لري باید د افغانستان لخوا که نړیوال ټولنې ته یې مطرح شي او که امریکا ته هم. سل په سلو کې د افغانستان د حکومت سره دوی باید کینی. په اوس کې امریکایان نه وژل کیږي، په اوس کې د افغانستان اردو د عادي افغانان دلته وژل شهیدانېږي. اخوا هم طالبان په همدې ډول دوی څوک دي؟ دوی هم افغانان دي، د دوی نه کونډه رنډه پاتې کېږي، هغه د افغانستان طبیعت لري. په همدې ډول دې خوا بنان طالبان ته پکار ده چې نور اسلام آباد ته نه ووایي، د افغانستان حکومت ته پکار ده چې نور واشنګټن ته نه ووایي، دوی په خپلو منځو کې سره کینی، د سولې پروسه چې روانه شوې ده د دې چانس څخه استفاده وکړي. دا یو طلایي چانس دی، ملتونو ته دا چانسونه په وار وار په لاس کې نه ورکول کیږي، په وار وار دا چانسونه نه راځي ورته. پکار ده چې غني او د طالبانو مشران دې پرېکړې ته ورسیږي تر څو په افغانستان کې باعزته سوله راشي، نور د پردیو د غېږ نه راوځي، دوی امریکانو ته نه ووایي، اسلام آباد ته نه ووایي او د افغانانو دپاره یوه باعزته سوله رامنځته کړي. افغانانو سوله پکار ده، د افغانانو نه پنجاب پکار ده او نه امریکا پکار ده. امریکا دلته چې راغلی د خپلو اهدافو دپاره راغلی ده او پنجاب چې دوی ته وسلې ورکوي طالبانو ته د څه دپاره یې ورکوي؟ دوی هم اهداف لري، د افغانستان ورانول دي. بیا هم په ټوله کې هر څه چې کېږي د افغانستان د ورانول دپاره پردی راځي او دلته یو طرفه بل طرف ته وسلې ورکوي. ډېره مننه. ښاغلی انوري، لکه څنګه چې ښاغلي اصولي صاحب اشاره وکړه، که چیرې طالبان له حکومت سره خبرو ته حاضر نشي، کولی شو چې سولې ته ورسېږو؟
به نظر ما در همین قسمت حکومت افغانستان دقیقا حق به جانب است وقتی میگه که هیئت حکومت افغانستان به نمایندگی از ملت افغانستان باید بره در مذاکرات سهیم باشن. خب این کمک کننده است و هم برای تسریع مذاکرات و هم برای عملی شدن صحبت‌هایی که در اینجا صورت میگیرد و این تقاضایی که دولت افغانستان یا حکومت افغانستان بارها کرده و طالبان به عنوان که خب طبیعی افغانستان هستن اینا بار بار ایره رد میکنم. من شخصا به عنوان یک شهروند افغانستان واقعا تعجب میکنم که اینا با کدام منطق و استدلال و دلیل همین موضوع رو پیشکش میکنه که ما با دولت افغانستان نمیشینیم. من فکر میکنم که یک نوع توهین به موقار عزت خود از اوناست تا اینکه به اصطلاح خبر هم داده چې خلیلزاد ولې تر اوسه نه دی توانېدلی چې دوی ته دغه قناعت ورکړي چې داسې مقابل لوري حکومت دی او له دوی سره باید خبرې ته کښېني چې بالاخره یوې نتیجې ته ورسیږي. سوال خوبی است. من پیشتر عرض کردم حالا من به عنوان یک بدبینی قضیه را مطرح نمی کنم، منتها من عرضم این است که از دو مابعی طرفی که مسئله صلح افغانستان بین ایالات متحده آمریکا رهبری آقای خلیلزاد با طالبان شروع شده تا همین لحظه را مسائل فی مابین آمریکا و طالبان بوده و ضلع سومیش هم که به اصطلاح پاکستان باشه. اصلا دولت افغانستان مطرح نبوده در این قضیه دامی تاریخ. حالا قرار است به اصطلاح خب یک نوعی سوری برد جرگه مشورتی صلح که چیز میگیرم آمریکا مخالف است با این. میگه قبل از اینکه همچین کارا صورت بگیره وقت ضایع باید هیئت دولت بره بشینه که جانب طالبان و طالبان امروز اونا حاضر کردن در این قضیه. گپ ما عرض می است که خود ایالات متحده آمریکا ما فکر میکنم نمیخواست که تا تاریخ هیئت‌های افغانی اونجا بتونه بره که اونا بشینه صحبت داشته باشه. دوی خپل غوښتنه اوس ښاغلی انوري صاحب کوم ګامونه باید امریکا چینی دی پورته کړي تر اوسه په دې برخه کې پورته کړي او حکومت له کوم میکانیزمونو څخه کار واخلي چې بالاخره مستقیم خپل له طالبان سره کینی او خپل شرایط وړاندې کړي په میز باندې کېږدي او یوه نتیجې ته ورسیږي او طالبان په دې برخه کې باید څه وکړي؟ ببین تا زمانی که دولت افغانستان حکومت افغانستان در هر وضعیتی که هست چی حکومت مستقله، چی منتخبه، چی غیر منتخبه، چی وابسته است، هر آنچه که است فی الحال نماد سیاسی افغانستان در جغرافیای افغانستان اینمی حکومت است. تا زمانی که این حکومت همراه نشه با همین پروسه صلح هر گونه نشستی که ایالات متحده آمریکا با طالبان داشته باشه و یا که بالعکس طالبان با ایالات متحده آمریکا داشته باشه از نظر حقوق بین دول این غیر قانونی است. یعنی مرجعی نیست که رسما باز بیا با اون بشینه و تفاهم یا به توافق به این قضیه برسه. پس بنابراین حضور هیئت افغانستان، دولت افغانستان، حکومت افغانستان به هر شکلی که است الزامی است. یکی و دیگه ای که گروه‌های سیاسی افغانستان در داخل افغانستان چی احزاب سیاسی چی شخصیت‌های بزرگی که فی نفسه ملی هستند اینا باید دین افغانی بودن خود یا شهروند بودن خود در داخل افغانستان به همکاری با همین دولت باید ثابت بکنه. یعنی کوشش کنن که از مجرای همین دولت صلح بره، چون در عمو صورتش یک صلح مقتدرانه نصیب ملت افغانستان میشه. در غیر صورت اگر ما بگیریم او طرف که طالب صلح بکنیم و اینجا این دولتی که 18 سال است با تلفات فراوان و با چه روزگارهای بد نصیب مردم افغانستان شده که خب ما اینجا نشسته هستیم الحمدلله پوانتون یا دانشگاه ها ما میبینیم که دختر و پسر میرن درس میخونن. خب اینو یک نعمت است که فی الحال نصیب ملت افغانستان شده. اگر امید یک صلح مقتدرانه با وجود نبه در حقیقتش ما ضرر کردیم، همه چیزی هم که به دست آوردیم از دست ندیم. ډیره مننه. ښاغلی اصولي صاحب با عزت اصول ته څنګه او په کوم قیمت رسیدلی شو بالاخره؟ با عزت اصول هغې ته ویل کېږي چې افغانستان ته د حکومت پر ضد کومې ډلې چې جنګېږي دوی راشي د حکومت یو جز وګرځي، دوی خپلې وسلې د افغانستان حکومت اردو ته وسپاري او په همغه اردو کې دوی افغانستان ته خدمت وکړي، نور د پردیو د غېږه راوځي، د هغې په مقابل کې نورې ډلې بیا راجیږې نه شي چې په افغانستان کې جګړه نور هم دوامداره شي، د پاکستان څخه تضمین واخیستل شي، پاکستان ته وویل شي چې نور دغه 45 او 40 کاله چې په افغانستان کې تا مداخله کړې نور د مداخلې وس باید دلته ونه لري، د دې تضمین امریکا باید واخلي. که چیرې
اوس طالبان افغانستان ته راشي او د دې تضمین موجود نه وي نو تاسو پوهیږئ چې دلته په راتلونکي کې کورنۍ جګړه هم امکان لري شروع شي تاسو په دې پوهیږئ که چیرې طالبان راشي داعش په نوم بیا هم نورې ډلې شته دي دلته چې هغوی افغانستان ته راولیږي د پاکستان په مدرسو کې په زرګونو طالبان درس وایي او په زرګونو طالبان دوی فارغوي هغه طالبان دوی د دې دپاره نه چې اسلام ته خدمت وکړي هغه طالبان د دې دپاره دوی فارغوي چې افغانستان ته راشي دلته جګړه پر مخ ویسي هند ته لاړ شي هلته جګړه پر مخ ویسي نړۍ ته تروریزم ولیږي یعنې دا هغه څه دي چې د پاکستان د ایجاد څخه تر ننه یعنې د هغه ورځې چې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده تر ننه دوی دغه کار کوي او تروریزم نړۍ ته لیږي او نړۍ ته یې لیږلی ده ډېره مننه ښاغلی اصولي صاحب له تاسو څخه انور صاحب له تاسو څخه هم ډېره مننه قدرمنو لیدونکو ته لنډې دمې وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام لري